د نظر غشي د کاږه نیولي وو سمه مورچه دې په کارګل جوړه کړه او کله میل کله نتکۍ په پوزه کله میل کله نتکۍ په پوزه او څه تماشه دې د چارګل جوړه کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د روښانه ستورو ټولو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو فریدالله سیاف وردګ یم او په روښانه ستورو کې تاسو ته مخاطب یم. ملګري راغونډ شوي دي ریاض ښار شمیسي باغچه کې او شعرونه میرونه مطلب دا دی وویلو زموږ سره ملګری تاج نواب بونیری دی، نور ملګري دي نقیب یوسفزی صاحب په کیمره باندې ناست دی. ملګرو نصیب یوسفزی چې کوم دی په سعودي عرب کې ډېر ستړی کوي د پښتو ادب دپاره او تاسو نه به دغه خواسي ملګریا چې دغه را چینل چې کوم دی نو دغه سبسکرایب کوئ او خوښ یې کوئ او لایک یې کوئ او دا به ستاسو ډېره مهرباني ځکه چې دا د غریب نوکري کوي او بنده نوکري کوي او په هغې کې دومره ټیم وباسي پښتو ادب له نو تاسو هم ځان نه بټخول دله مه جوړوئ داسې کوئ چې لږ ټاک ورکوئ او هسې په پښتو باندې د وچې مینان مه جوړېږه. زموږ پخوا یو ملګری او شاعر نه خو زه شاعر یم نو هغه به ویل وی نه کومه منځونه خو هسې پرهېزدار یم اوس هم قرضدار یم نو هسې ځان او پرهېزګار نه جوړوئ. مطلب دا دی چې چینل به دا کوئ او ستا د ټولو نه ډېره مننه. خدای په امان. او داسې وکئ چې دې باغچې له څومره ملګري راځي د دې پروګرام په وساطت سره ملګري دلته کې کچرې مه غورځوئ. دا کچرې خو زمونږ عکاسي کوي چې موږ څومره پاک خلک یو. مهرباني به وکړئ دلته کې به کچرې بالکل نه غورځوئ او چې څومره کچرم کېږي هر ملګری په ځان د فرض کې ځان څه اوچتوئ او هغه د کچرې هغه برمیل ته رسوئ. ستاسو د ټولو نه ډېره مهرباني او مننه. اورئ او دا که ټیک ټاک لري ریکارډ کوي کار چاله خو دغه پیغام دی ورور او تاسو پې عمل وکئ. دا د اخر ګټه هم ده د دنیا ګټه هم ده او بلکې زمونږ چې کوم دی نو زمونږ به پې رنګ او نوم دواړه نه بدېږي. د الله په امان ټولو السلام علیکم. ما درته لاره په چلول جوړه کړه تا منصوبه مې د اجل جوړه کړه د نظر غشي د کاږه نیولي وو سمه مورچه دې په کارګل جوړه کړه او کله میل کله نتکۍ په پوزه کله میل کله نتکۍ په پوزه او څه تماشه دې د چارګل جوړه کړه او ستا د منزل مزل مې پرېښی نه دی ستا د منزل مزل مې پرېښی نه دی وخت راته لار بدل بدل جوړه کړه د مینې راز مې او په زړه ساتلی تا تماشه تې د محفل جوړه کړه او سیاب به دا غزل لیکلی نه و سیاب به دا غزل لیکلی نه و تا ورته ځمکه د غزل جوړه کړه.